ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو تاسو د ځان ته یو سندره څنګه ایډیټ کوئ، څنګه به یې جوړوئ او چې ډېره ښایسته او ډېر زیات وایرل راشي، چې هم ټیک ټاک ته هم یوټیوب ته او فیسبوک ته اپلوډ کړئ او ډېر زیات ویوز او سبسکرایب پرې ترلاسه کړئ او ان پیسې پرې ګټلی شئ. ملګرو دا ویډیو نظمونه ترانې هر څه جوړولو لپاره یو اپلیکیشن ته ضرورت ده چې اف بي پلیئر په نامه باندې اپلیکیشن ده. دا اپلیکیشن تاسو زموږ د ټیلیګرام چینل څخه ډاونلوډ کولی شئ او ملګرو د دې لینک به زه په ډسکرپشن کې هم ورکړم. د ویډیو په ډسکرپشن کې به لینک موجود وي، هغه ځای ته هم را ډاونلوډ کړئ. او ملګرو چې کله دا را ډاونلوډ کړه تاسو په سکرین باندې ویډیو وینئ چې دا ډول ویډیو به تاسو لپاره ایډیټ کوم. نو ملګرو دا ویډیو ایډیټ کول ډېر اسانه کار ده. نو دوستانو دلته به تاسې راسئ یو اپلیکیشن چې دا ای وي پلیئر هغه ما تاسې درکړی به را ډاونلوډ کړئ. چې کله مو انسټال کړه او اوپن هم کړه نو تاسو به یو دا ډول صفحه راخلاص شي. چې کله دا ډول صفحه راخلاص شوه نو د هغې به دا ډول انټرفیس وي، مخ یعنې دا ډول وي. دلته به راسئ په دې ډاټس باندې به تاسې یو ځل کلیک وکړئ. چې کلیک مو پرې وکړو نو تاسو یو بله صفحه راځي. دغه صفحه کې به ملګرو تاسو یو بل کار کوئ چې لوډ فرام فایل چې ده په دې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله مو دلته کلیک وکړو نو بیا به تاسې دلته خپل ایکسمیل یعنې کوم فایل چې ده هغه به اپلوډ کوئ چې ما به تاسو په ټیلیګرام چینل کې درکړی او د ویډیو په ډسکرپشن کې هم لینک موجود وي. نو دې درې ډاټس باندې به کلیک وکړئ، لاندې به راسئ او دلته به ډاونلوډ اپشن باندې کلیک وکړئ او هغه نه به بعد ملګرو دلته راسئ تاسې ټیلیګرام چینل باندې به انتخاب وکړئ. چې کله دغه باندې کلیک وکړو نو دلته نه به تاسې راسئ خپل دغه ټمپلیټ چې ده دا به تاسې ورته اپلوډ کړئ. زه راځم دلته خپل ټمپلیټ ورته اپلوډ کوم. نو چې کله مو دا ورته اپلوډ کوه په دې ټکو باندې د لوکیشن باندې کلیک وکړئ او دلته به ای وي پلیئر ورته انتخاب کړئ او دا به تاسې سره اپلوډ شي. نو چې کله تاسو سره دا ټمپلیټ اپلوډ شو نو دې ټمپلیټ کې به موږ خپل د شاته دا عکسونه چې دي د عکس به ورته لګوو، لوګو به چینج کوو او دلته دا ایم ایس چې لیکلی دی په ځای به موږ خپل دلته یو د چینل نوم چې ده هغه به ورکوو. ملګرو دې لپاره به تاسې راسئ د پنسل اپشن باندې به یو ځل کلیک وکړئ. نو چې کله مو په دې اپشن باندې یو ځل کلیک وکړو نو دلته ملګرو تاسو ته به اول راسي دا ایمیج، یو ایمیج نه لاندې لیکلی لوګو. نو موږ راځو اول په دې کلیک کوو. جنرال نه لاندې یو بل اپشن ده د ایمیج په نامه، په دې به تاسې یو ځل کلیک وکړئ او دلته به ګیلري اپشن ته راسئ او دلته به راسئ پیک ایمیج باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله مو د پیک ایمیج باندې کلیک وکړو نو دلته نه تاسې خپل کومه لوګو به چې ده هغه لوګو به تاسې دلته ورته ورکړئ. نو زه راځم خپله لوګو ورته ورکوم. دا لوګو چې د ملګرو دا به تاسې دلته ورته ورکړئ. چې لوګو مو ورکړئ هغه نه به بعد کلوز اپشن باندې کلیک وکړئ او دلته نه به تاسې دا اپشن پسې آن وساتئ. نو چې کله مو دا کار خلاص کړه د هغه نه به بعد د دوم ایمیج داسې ته ښکاري بل ایمیج چې ملګرو تاسې کیپیټیشن 4 ښکاري، په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. دلته ایمیج لیکلی دی، ایمیج باندې چې کلیک وکړئ نو دلته به داسې ملګرو دا کلوز کړئ. چې کله دې ایمیج باندې به کلیک وکړئ دلته به راسئ د ایمیج باندې به یو ځل کلیک وکړئ بیا به راسئ په دې اپشن باندې به یو ځل کلیک وکړئ. چې دلته مو کلیک پرې وکړو پیک ایمیج ته به راسئ او دلته چې ملګرو تاسې راغلی دلته نه به تاسې خپله کومه لوګو مو چې وي هغه به دلته ورته اپلوډ کړئ. زه راځم دا ایمیج بیکګراونډ ایمیج چې ده دا ورته اپلوډ کوم. داسې لرې چې موږ سره دا ایمیج دلته ورته اپلوډ شوی، دا دلته هم ښکاري او دلته هم ښکاري. نو دا ډبل فوټو ایمیج د ملګرو دا به تاسې څنګه ایډیټ کوئ دې لپاره به کمنټ کې ولیکئ چې ډبل فوټو ایډیټینګ. زه به تاسو ته راتلونکي ویډیو دې باندې جوړه کړم چې تاسې څنګه یو عکس او دوه عکسونه جوړولی شئ. د هغه نه به بعد راسئ په دې پنسل اپشن باندې بیا یو ځل کلیک کوئ. چې دلته به بیا یو ځل کلیک وکړو نو دلته به تاسې راسئ د ټیکسټ اپشن ته. چې کله ټیکسټ اپشن ته راغله نو دلته دوه اپشن دي، یو جنرال ده یو جنرال ده، لاندې بل اپشن ده. په دې دوم اپشن کلیک وکړئ او دلته به خپل نوم چې ده کوم هغه به ورته ولیکئ. زه راځم خپل نوم ورته ولیکم، خپل د چینل نوم هر څه نوم چې تاسو ورته لیکل غواړئ هغه ورته لیکلی شي. چې کله هم دا ولیکئ نو په دې به کلوز کړئ. دا مو چې کلوز کړئ هغه نه بعد دا سپین رنګ چې ده په دې چې کلیک وکړئ دلته به تاسې خپل رنګ ورته بدلولی شئ. نو چې کله مو دا رنګ ورته بدل کړ او د هغه نه به بعد ملګرو تاسې دلته راسئ دا پي ایچ دا چې لیکلی دلته نه خپل فونټ ورته انتخاب کولی شئ. نو دا مو چې کله وکړو دا به کلوز کړئ. نو دا مو چې کلوز کړو دغه نه بېرته موږ بیک راوځو. چې بیک راوځو بیا به پنسل اپشن باندې یو ځل کلیک وکړئ. چې کلیک مو بیا پرې وکړو نو دلته به داسې لاندې راسئ او دلته به لوګو یو څو نور اپشن دي چې هغه زه تاسو ته ښایم. دلته به ټیکسټ اپشن باندې بیا یو ځل کلیک وکړئ. چې دلته مو کلیک وکړو نو دا جنرال اپشن نه لاندې یو بل اپشن ده، په دې به بیا کلیک وکړئ او دلته دا ایم ایس ایډیټ چې ما تاسو ته وښود هغه لیکل شوی دی هغه به موږ دلته ړنګ کړو او خپل دلته چینل نوم به ورته ورکړو، دوهم چینل نوم هم ورکولی شو. نو چې دا مو کله ورکړه هغه نه به بعد دا ډول بلکل دلته به رنګ ورته چینج کولی شئ، دلته فونټ ورته چینج کولی شئ او دا به هم تاسې کلوز کړئ. او دې نه به بعد دلته لاندې راشئ دلته لوګو اپشن لیکلی ده اخر کې، دلته به بیا یو ځل کلیک وکړئ، ایمیج باندې به کلیک وکړئ او دلته به د ګیلري اپشن او بیا به پیک ایمیج باندې کلیک وکړئ او دلته نه به خپله لوګو ورکړئ. ملګرو موږ سره وینئ تاسې د لوګو ورسره راغله، دلته د لوګو راغله موږ سره. نو چې کله د لوګو راغله د هغه نه به بعد ملګرو تاسې راسئ په دې به یوه سندره لګوئ، خپل میوزیک، ترانه، نظم، هر څه چې وي هغه به پرې لګوئ. د هغه لګولو لپاره به
د اپشنو باندې کلیک وکړئ. چې کله مو په دې اپشنو باندې کلیک وکړو نو بیا به راسئ لایبرري ته. لایبرري باندې چې کلیک وکړو دلته به تاسو خپل فولډر راخلاصئ. خپل فولډر نه چې کومه سندره هر څه چې هغه به تاسې انتخاب کړئ. چې کله مو انتخاب کړو بیا به په درې اپشنو باندې بیا کلیک وکړئ او دلته په ویژلز باندې کلیک وکړئ او هغه به تاسې سره دلته پې اپلای شي. نو ملګرو چې کله دا پې اپلای سو د هغه نه به بعد تاسې دا سیو کوئ څنګه نو دلته به راسئ په دې اپشن باندې به کلیک وکړئ. دلته مو چې کلیک وکړو هغه نه به بعد دلته پریسیټ راځي. دلته به پریسیټ کې خپل یو پریسیټ انتخاب کړئ چې فول ایچ ډي کې وي. هغه نه بعد به لاندې راسئ او دلته به سټارټ یعنې صفر نه نیولې 0 سکند نه او دلته څو منټه څو ثانیې ویډیو ستاسې هغه ویډیو به ورته انتخاب کړئ. مقصد 1 منټ 15 منټه 10 منټه هر څومره چې او دلته څو ثانیې چې وي هغومره به ورته انتخاب کړئ. زه راځم ستاسې لپاره دلته کوچنی زه خو سیو کوم تاسو ته د ښودلو لپاره. نو دلته 40 ثانیې ما انتخاب کړله او د هغه نه بعد په اوکې باندې به کلیک کوئ. بېرته به لاندې راشئ او د ایکسپورټ اپشن چې ده په دې ایکسپورټ باندې به تاسې کلیک وکړئ او دا به تاسو سره ایکسپورټ شي. ملګرو که ویډیو مو خوښ شوي نو مهرباني وکړئ ویډیو سره لایک کړئ او یو کمنټ وکړئ. ملګرو دا موږ ایکسپورټ باندې کلیک کړو او دا ویډیو به موږ سره ځان سره دلته ګیلري کې سیو شي. ملګرو دا زموږ د نن ورځې ویډیو. د راتلونکي ویډیو پورې مو ملګرو په لوی او بخښونکي الله سپاره.